बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په انګلیش ټو پښتو لرننګ چینل کې تاسو ته په هراله او ستړي مشو یم ملګرو نن زه بیمار هم خو بیا هم ما کوشش وکړ چې تاسو د پاره مې نن یو نوې کلاس تیار کو ملګرو په دې کلاس کې به تاسو ته دغه رنګي سنټنس کوم چې کم منګه په پښتو کې د یو کس نه د تپوسونه کو نو دا به موږ په انګلیسي کې څنګه کو ډیر ټیم نه خراب او راځي چې خپل کلاس شروع کو پهلنی سنټنس موږ سراسر سمپل هاو آر یو ته څنګه یې کو موږ چرته یو کس ته وایي چې ته څنګه یې نو موږ به ورته وایي هاو آر یو دویم نمبر چې موږ څه کم راسره هاو از یور فیملی ستاسو کورنۍ یا فامیل څنګه دی کو تاسو چرته یو کس سره میلاو شو هغه نه د خپل کورنۍ باره کې تپوس کوئ چې هغه کومه کورنۍ یا خاندان هم ورته موږ وایي نو تاسو به ورته په انګلیش کې وایي هاو از یور فیملی How about your work ستاسو کار روزګار څنګه روان دی کو تاسو چرته د یو کس نه د هغه په کاروبار باره کې تاسو کوئ چې لکه تاسو د کاروبار څنګه روان دی نو په انګلیش کې به ورته سوي How about your work What's up these days نن سبا څه روان دي کو تاسو چرته د یو کس نه پوښتنه کوئ چې لکه نن سبا څه روان دي څه صورتحال دی نو تاسو به ورته په انګلیش کې څه وایي What's up these days Where do you live ته چرته اوسېږي یعنی مطلب کوم چرته یو کس ته چې لکه ته چرته اوسې نو په انګلیش کې به ورته موږ سمپل سوي Where do you live Are you upset آیا ته پریشان یې کو موږ چرته د یو کس نه پوښتنه وکړو تاسو اکثر بلیدلي موږ د یو بل نه تپوس کوو لکه موږ آیا ته پریشان یې آیا ته خپه یې نو په انګلیش کې به ورته سوي Are you upset پریشانه ته وي خپه ته وي یعنی کوم بس غم وغیره Do you feel tired آیا ته ستړیوالی محسوسوي خو موږ ته د یو څه پوښتنه وکړو چې آیا ته ستړیوالی محسوسوي یا نه آیا ته ستړی نو په ورته څه وایي Do you feel tired What to do څه وکړو خو موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه اوس څه وکړو نو په انګلیش کې به ورته وایي What to do یعنی اوس څه وکړو What next مخکې څه دي که ته چېرته یو کس ته وایي چې هلکه مخکې څه دي که په ګاډي کې تاسو یو ځای ته روان یاست او ته یو خپل ملګري نه تپوس وکړي چې مخکې څه دي څه را روان دي نو تاسو به ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ What next یعنی مخکې څه را روان دي What to cook څه پخوو یعنی مطلب که ته چېرته یو کس ته وایي که نه په خپل کور کې چې نن څه پاخه کړو یا څه پخوو به نو تاسو به ورته په انګلیش کې څه وایي What to cook What to study د څه مطالعه وکړو که تاسو چېرته په خپل منځ کې خپل ملګري ناست یاست تاسو د یو بل نه تپوس کوئ چې هلکه د څه مطالعه وکړو څه سټډي کړو موږ نو تاسو به ورته په انګلیش کې سمپل وایي What to study یعنی دا کوېسچنې ما ستاسو دپاره راوړي دي تاسو به د یو کس نه څنګه مختلف قسمه کوېسچنې کوئ یعنی په پښتو کې چې موږ کومې کوېسچنې کوو دا به تاسو په انګلیسي کې څنګه کوئ نو کلاس تر پایه پورې وګورئ انشاءالله په اسانه طریقې درته زده کوم ها وای می زه ولې که ته چېرته اکثر موږ ناسي زه تاسو له اګزامپل هم در کوم او یو کار یو کس وي چې هلکه دا کس به وکړي او ته ورته وایې چې اوس زه ولې زه به یې ولې وکړم نو ته به ورته څه وایې وای می وای سو داسې ولې که تاسو ته چېرته یو کس وایي که نه تاسو مثال درله بیا در کوم چې تاسو یو کار که نه چې دومره داسې به دا به دا وکړي دا به دا وکړي دا به دا وکړي او ته ورته وایې چې داسې ولې ته ورته وایې چې دا خو زه داسې نه منم نو ته به ورته وایې وای سو داسې ولې سو وټ نو څه هلک موږ پښتو کې وایي نو څه نو تاسو به په انګلیش کې څه وایي سو وټ یعنی دا ډېره امپارټنټ فریزز دي دا تاسو زده کوئ دا اکثر خلکو له نه ورځي چې څوک ورته ووایي نو بیا وله په انګلیسۍ کې نه ورځي خو بهرحال ما دا ستاسو دپاره راوړي ډېر بیسک دي اسان دي خو بیا هم زموږ خلکو له نه ورځي نو انشاءالله امید کوم چې کلاس تاسو وګورئ تاسو ته به بیا مسله نه وي فاروین د کوم وخت دپاره که ته چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا سیز د کوم وخت دپاره نو تاسو به په انګلیش کې څه وایي فاروین یعنی په پښتو کې موږ دا ټکي استعمالو نو ځکه تاسو له ما په انګلیسۍ کې هم راوړي دي وای نو اوس ولې که تاسو ته چېرته یو کس وایي چې هلکه دا کار وکړه اوس یې وکړه او ته ورته وایې چې اوس ولې وکړم وروسته به یې وکړم نو ته به ورته په انګلیش کې څه وایي وای نو زه تاسو له اګزامپل هم در کوم چې په اسانه طریقه پوهېږئ وای ناټ ولې نه که تاسو سره چېرته یو ملګری او تا ته وایي چې هلکه دا کار به ونه کړي ته ورته وایې چې ولې نه نو موږ دې دپاره انګلیش کې کوم فریز استعمالو وای ناټ یعنی فریز سنټنس وټ از اټ دا څه دي که تاسو چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا څه شی دي نو تاسو ورته ویلی شئ وټ از اټ تاسو ورته داسې هم ویلی شئ وټ از دس دواړه ټیک دي صحیح ده وای یو ته ولې
که یو کس وایي چې هلکه زه به دا وکړم زه به داسې وکړم او ته ورته وایې چې هلکه ته ولې، نو ته به ورته په انګلیش کې سمپل وی why you. who is it دا څوک دی. که تاسو چېرته یو ځای ته لاړ شئ یو کس پکې نه پېژنئ د یو بل کس نه پوښتنه وکئ چې دا کس څوک دی، نو ته به ورته وی who is it، یا تاسو ورته ویل who is this، دواړه ویلی شئ. تاسو ته ما مخکې سنټینس کې وویلي. who am I زه څوک یم. اکثر موږ په پښتو کې ویل که زه څوک یم، نو موږ په انګلیش کې څه وایي who am I. موږ یو کس ته داسې ویلی شو who are you ته څوک یې. اکثر موږ وایي who the hell you are. تاسو به په انګلیش کې دا سنټنس اورېدلي که نه. که تاسو ته یو کس ته وایي چې هلکه زه څوک یم who am I. who is laughing څوک خاندي. که تاسو چېرته یو کس ته وایي چې څوک خاندي په یو ځای کې خندا یو ته یو کس نه تپوس وکړي چې هلکه څوک خاندي، نو په انګلیش کې به ورته وایي who is laughing. where to go چېرته لاړ شو. که ته یو کس ته وایي چې هلکه اوس چېرته لاړ شو، نو په انګلیش کې به سمپل څه وی where to go. where to sleep چېرته وده شو. که ته چېرته یو ځای کې یې او هلته د خوب ځای نه وي او ته یو کس نه پوښتنه کوې چې هلکه اوس موږ خوب چېرته وکړو کوم ځای کې وده شو، نو په انګلیش کې به ورته وی where to sleep. یا تاسو یو ځای ته لاړ شئ او د خوب ځای درته نه معلوم. اوس تاسو مثال خبره کوم په بهر ملک کې یاستئ او تاسو ته هلته د خوب ځای نه دی معلوم چې انسان به کوم ځای کې وده کېږي. یو ځای داسې راغلی چې هلته تاسو څوک نه پېژنئ، نو تاسو به په انګلیش کې یو کس ته وایي where to sleep یعنې چېرته وده شو، د خوب ځای چېرته دی. where to sit دې کې زه غلط شوی یم چېرته کینو. دې کې زه غلط شوی یم ما ورته لیکلي دا څوک دي، نو تاسو به وایي where to sit یعنې چېرته کینو. دې کې زه غلط شوی یم په دې بخښنه غواړم. when to go کله به ځو. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دې ځای ته به کله ځو، یا مطلب تاسو په پښتو کې خو وایي که نه کله به ځو، نو تاسو به په انګلیش کې څه وایي when to go کله به ځو. when to sleep کله به وده کېږو. که ته چېرته یو کس ته وایې موږ په پښتو کې دا خبرې کوو ځکه مې درته په انګلیش کې راوړي دا کلاس ډېر امپارټنټ دی. زه بیمار وم خو ما وویل چې زه تاسو ته نن خو هم کلاس اپلوډ کوم. نو که ته چېرته یو کس ته وایې چې کله به وده کېږو، نو when to sleep کله به ځو when to go. بیا دریم نمبر سنټنس کې څه دي how about you ته څنګه یې. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو دا تاسو ته ما په ډفرنټ سنټنسو کې بار ښایسته طریقې سره ایکسپلین کړي دي. زه امید کوم چې تاسو له به دا درځي. که ته چېرته یو کس ته وایې چې څنګه یې how are you doing مطلب how's it you how about you مطلب ډفرنټ کوېسچن چې تاسو کولی شئ. how to start څنګه یې شروع کړو. که تاسو چېرته یو کار شروع کوئ او تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ او ته یو ملګري ته وایې چې هلکه دا کار اوس څنګه شروع کړو، په دې خو موږ اډو پوهېږو نو تاسو به په انګلیش کې څه وایي how to start څنګه شروع کړو. یعنې تاسو که سبق وایئ، که تاسو کور کې کار کوئ، که په بهر ځای کې کار کوئ او په هغې باندې نه پوهېږئ او یو کس ته وایي چې هلکه دا څنګه شروع کړو څنګه سټارټ والو، نو په انګلیش کې به ورته وایي how to start. how to dance څنګه ګډ شو. که تاسو چېرته ګډا مډا نه کړي که نه او د یو کس نه پوښتنه کوئ چې هلکه ډانس څنګه وکړو، نو په انګلیش کې به ورته وایي how to dance. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ته ډېره پیدا شوي. یعنې دا کلاس یو داسې کلاس دی چې دا تاسو هر چا سره شریکولی شئ. دا د انګلیسۍ د زده کولو لپاره ډېر امپارټنټ کلاس دی. ما ډېر کسان داسې کړو چې مطلب هغو په انګلیش کې تاسو په کلاس کې وګورئ په انګلیش کې یو کس کوېسچن کوي نو هغه ته په کوېسچن کولو کې مسله وي. نو که چېرته تاسو دا کلاس کتلی انشاءالله تاسو ته به بیا په یو کوېسچن کې هم مسله نه وي. تاسو چې په پښتو کې څومره کوېسچنې کوئ په دې باندې تاسو ما پرون هم ویډیو راوړې وه او نن مې راته پې بله ویډیو هم راوړه. نو انشاءالله لا ټول هر څه به ستاسو په اسانه طریقې سره حل شي. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر ډېر خیال ساتئ. ملګرو زه بیمار وم خو بیا ما ستاسو دپاره نن کلاس راوړو. کلاس مې ایکسپلینیشن سره دومره ونه کو خو بیا هم زه امید کوم چې تاسو به د دې نه ډېر هر څه زده کړئ. ملګرو که نه پوهېږئ نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ ضرور کوئ، موږ به ریپلای درکوو. د الله په امان.